غزه مظلومه ده، غزه وژغورئ، غزه کې د روان وحشت پای ته ورسیږي. دا هغه شعارونه دي چې په زابل کې د لاریون کوونکو له لوري بدرګه کېدل. دا د زابل ولایت د کلات ښار په زړه کې د غزې د مظلومو خلکو د ملاتړ لپاره ولسي لاریون دی. د لاریون ګډونوالو د غزې د اوسیدونکو پر وړاندې د روان ظلم او وحشت په سختو ټکو غندنه وکړل او له اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د دې ناورین د پای ته رسولو لپاره د عاجل اقدامات وکړي. لاریونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول. دوی د اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د خلکو ملاتړ وکړي او د اسرائیلو د یرغل پر وړاندې غلي پاتې نشي. دلته د غزې په روان وحشت باندې بې حده غمجن یو او موږ د ټولو اسلامي مملکتونو څخه دا هیله لرو او دا خواست ورته کوو چې تاسو له دې مظلومو مسلمانانو سره ودرېږئ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه حدیث باندې عمل وکړئ چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د مؤمنان ټول لکه یو جسد دا دي. موږ د فلسطین د غزې سره په سر باندې ولاړ یو که موږ ته اسلامي امارت اجازه راکړي موږ د ټول افغانستان خلک آماده یو، تیار یو، په پښو ځو، پر سینه ځو، په اواز په هر لحاظ موږ ته اسلامي امارت اجازه راکړي موږ آماده یو، په سر ورته آماده یو. داسې نه په مال باندې مال خپلتې علاقه په سر باندې آماده یو چې موږ په سر په سودا باندې ورته ولاړ یو، د ټول افغانستان مسلمانان ورته ولاړ دي. د دې لاریون ګډونوال دیني عالمان بیا وایي چې د فلسطین قضیه یوازې د فلسطین نه بلکې د ټول امت اسلامي قضیه ده. دوی له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د غزې د خلکو د حقوقو دفاع وکړي او د اسرائیلو د یرغل پر وړاندې د غبرګون وښیي. هغه وایي فلسطین زموږ د ایمان برخه ده، موږ به تر هغه وخته د دوی ملاتړ کوو تر څو چې آزاد شي. په فلسطین کې مسلمانان او مجاهدین ډېر په مظلومیت حالت کې دي. موږ کوشش کوو دا غواړو چې هغه نور کافران او یا ظالمان یا هغه یهود او نصارا د دین لاس واخلي او دا مسلمانان نه زیري یا په مظلومیت باندې نه رسي، په شهادت باندې نه رسي. او موږ مسلمانان ان شاء الله ټول د مسلمانۍ د عقیده لرو چې هر ځای مسلمانان دي هغه غواړو چې هغه مسلمانان په امن سي او د ټولو مشکلاتو څخه خلاص سي. مسلمانان لپاره په داسې حالاتو کې پکار ده چې د ټولو مسلمانانو غم یو وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا مسلمانان د یو جسد مثل لري، په جسد کې که یو ځای خوږېږي نو ټولو سره ناارامه وي. نو کم د فلسطین مسلمانان چې نن ناارامه دي او د یهودو یا نصاراو لخوا کم اشغال شوي دي یا یتیمان او کونډې تکالیف ورته رسېږي، موږ د افغانستان عام ولس په دې کې غم شریکي ورسره کوو چې موږ تاسو سره شریک یو. د زابل ولسونو دا پیغام ورکړ چې د غزې د مظلومو خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د دوی د حقونو لپاره به خپل غږ پورته کوي.